السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د روژې میاشت هغه امتحان ته ورته دی چې په کوم امتحان کې ښوونکی خپل زده کوونکو ته د پوښتنو ترڅنګ د پوښتنو ځوابونه هم ورکړي. اوس که چیرته یو زده کوونکی سربیره پر دی چې د هغه ښوونکي د هغه د پوښتنو ځوابونه هم ورکړي دي او دی پوښتنې ځواب نه کړي، دا یې ناکام پاتیالی کیږي، دی سره د ده راتلونکی خرابیږي، بیا یو کال به په همدغه ټولګي کې پاتې. د روژې میاشت همدغسې یو میاشت ده. په دغه میاشت کې اسباب د مغفرت ډېر زیات دي. که چیرته خدای مکړه یو چاته، یو شخص ته، یو مسلمان ته په دغه میاشت کې مغفرت ونه شي، دی به له غټ زیان سره مخ شي، ده به غټ زیان کړی وي. د همدې وجې نه ابن رجب رحمه الله وایي په روژه کې اسباب د مغفرت ډېر زیات دي او هغه څوک چې ده ته په روژه کې بښنه ونه شي، ده ته بښنه ونه شي، نو ده به غټ زیان کړی.